او ټیک ټاک خدای دی سزا درکړي او د پښتنو نه دی راټول کړل عصمتونه د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی څه جواب ورکول وی په محشر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شو نو موږ خو ګاونډیان پاتې یو هر یو ګام مې انقلاب دی ورته ګوره او زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره او پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه چوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګوره نایاب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسرې کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره او ټیک ټاک خدای دی سزا درکړي او د پښتنو نه دی راټول کړل عصمتونه او د دسمبر ساړه لګیږي زه په جانان شیندلې ځان راټولومه ګل خوبانو داسې کار دی اوبه الله کوي اوبه چارباغ کې بغیر د اوبو نه کار نه چلیږي ها د الله د لوی نامې نه شروع کوم او تاسو خبر یې تاسو صدر صاحب خفه کړی دی جی دغه صدر صاحب با زه خوشحالوم د ده ډېرې نغمې نظمونه شعرونه هغه به تر تاسو ډېر په ژوندي انداز در رسوم خو اوسه پورې یو خفه کو نورې خفه نه کوي مهرباني وکړئ دا راته زه التجا کوم دا سړی د هغه شیرینګل د درې نه را روان شي او دغه پورا دیر چې کوم دی غاښی کې تاسو ته شعر وایي تاسو ته ځان را رسوي نو څوک په تصویرانو ستړی کې او څوک بیا ګوره دا په تاریخ کې په لومبي ځل باندې ګرانه دومره اوږد انتظار موږ وکړو چې زه په 2024 کې راغلی یم او 2025 کې دا دی راپاڅېدم د دې نه غټ انتظار بل کیدی شي او کیدی شي صدر صاحب چې 2026 ته خبره ورسي به هر حال د ملګرو خبره وکړه وی افسر افغان د ریاض نه راغی سعودي عرب نه زه دا تاسو ته ایمانا او یقینا وایم دا یوه خبره واورئ بیا شعرونه هم ویو ټپې هم کوو چې هر څه وي هغه کوو دا خو سعودي عرب ریاض دی که چېرته زه په امریکا کې په واشنګټن ډي سي کې په یو ښایسته ماحول کې ناست یم نو دا خو زمونږ د وطن چار باغ دی چې د پښتون دردېدلي وطن یو باغ هم وي که نه امریکا به په لته وام او ځان به چار باغ ته رارسوم دا وطن زمونږ دی او مونږ د دې وطنو مونږه په بخښنې سره دیو زما معرفت هغه د ټیک ټاک پر ضد زما یو مبارزه روانه ده نو مونږ کنزلمار خلک نو مونږ د دې وطن کسټوډینو او دا مو ایمان دی چې په پولیس ویرات بحث کې غړی ولاړو چې یا الله تعالی په بارودو په ډیری باندې په یو ډېر تنګ نظر او بدنیته چاپېرچل کې مونږ د امن د مینې د ښکلا او د لوی نیت مظاهره کړې ده په دغه باندې به په لوی الله مونږ ځان بخو او تاسو ټولو ته هم وایم مهرباني وکړئ خاموشه پاتې کېده دا دغه سختدریزو ته ترهګرو ته بدرنګه بېخونده خلکو ته میدان پرېښوده دي د دې نه هېڅکله مه یېرېږئ هغه خلیل جبران وایي لاړ شئ مقبرې وګورئ د هغه خلکو ډکې دي چا چې به د دې یرې خبره نه کوله چې زه به په حق وینا باندې مړ شم هغه هم مړ دی مړو به یو ورځ زړګو رښتیا خبره کوئ د رښتیاو سره ودرېږئ نو چې موږ خپل د برخې کار کوو نو بدرنګه فکرونه به ورو په شا کېږي او یوه ویډیو مې کړې ده هغه د ولی خان بابا خبره چې ټرک هندوانو له یو چاکو پوره دی یوه ویډیو مې وکړه نو نن زما یو ملګری دی هغه ویل ظالم بچی زموږ پوره دوکانداري دې بنده کړه وی ګفټران راته نه مهی راولي او نه راته ازمرۍ راولي د کاپر بچی وی چې چل دی وکړو نو ما وی دا څنګه ګفټ دی چې په کنځلو میلاویږي مړه به هر حال تاسو ټول درانه پښتانه یئ زه وایم چې هر څه دې وبیلم خدا دې امانت پاتې شي
زما په سر کې د نشه د محبت پاتې شي. افسر افغان که ډېر مشهور شي ډېرې پیسې وګټي خو چې دی پښتو وبیلي دی سایل وبیلي دی خوشحال وبیلي دی شیرشاه سوري وبیلي او دی دانش او شاکر وبیلي نو داسې افسر افغان دی په خاورو کې ورخښ شي مړه. دغه شهرت ته زمونږ هېڅ ضرورت نشته دی. به هر حال مونږ هم کله کله ګورې جذباتیان شو. د دې ځوان صفت ډېر ضروري دی. دی هم هغه اورورکی دی چې په دې ذل په دې طوفان کې ډېر ګران کار دی. دا مشاعرې دا غونډې موږ په خپل هم کوو. د دې سړي د زړه زور هم ډېر زیات دی. دانش صاحب ته جدا مینت، ګران ته جدا، عطا صاحب ته، شاکر صاحب ته، درمان صاحب ته. نو زه رښتیا وایم چې د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه. په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده. د ده دپاره د لاسونو درنه پړقه وکړئ یار. دا هلک ډېر لوی کار کوي او ګران کار کوي. او ګران راته بیا بیا په غوږ کې ووایي واقعي واقعي دی چې زما هم صفت وکړي. مړه د ګران دپاره هم د لاسونو پړقه وکړئ. دا واقعي په موږ ګران دی. دانش صاحب شعرونو راځمه او بیا درته یو کلام هم وایم ښه شاملو کې زما خاورې به جارو کې یوه نوې غونې لوبه ویو. ځوانانو ستاسو د احساس پوره پوره ترجماني به کوو. وختي مې دانش صاحب ته وی چې موږ د دې وطن انټرټینرز وو. موږ تاسو په یو قیمت باندې هم نه خفه کوو چې څه صلاحیتونه دي دا ستاسو امانت دی موږ سره. نو تاسو دپاره سندره هم ویو، ټپه هم کوو، اتڼ هم کوو. اگر چې ډېر خلک راپسې خبرې هم کوي خو سړي خبره موږ به په اخلاصمنه جذبه باندې صلاحیتونه په تاسو باندې پاشو، په تاسو باندې به یې کرو. شعر دی چې منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو. منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو. منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو. او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شي نو موږ خو ګاونډیان پاتې یو. او یو قطعه بله ده چې هر یو ګام مې انقلاب دی ورته ګوره او زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره او پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه چوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګوره نایاب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسری کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره. قطعه چې زه وایم دانش صاحبو زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم. زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم. زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم. او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم. اوې د ټیک ټاک کنزلمارو تاسو ته وایم ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم. قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کړم. او آخري قطعه بیا نوې یو څو شعرونه په ترنم کې چې تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلی دي ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلی دي او دې خلکو که په زړونو کې تیارې ساتلی دي خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلی دي. دانش صاحب څو نوې شعرونه دي چې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې شنه شانګله دا سپینې واورې روڼ سحر دی شنه شانګله دا سپینې واورې روڼ سحر دی یو انځور چې سړی واخلي دې منظر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی څه جواب به ورکول وي په محشر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې. شاکر صاحب تر هګرو
د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کو خنکم کفر دیو راوړو په وزر کې ترهګرو د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کړو خانکم کفر دیو راوړو په وزر کې خانکم کفر دیو راوړو په وزر کې او دانش صاحب د پاره چې ترهګرو دا بعضې شعرونه واقعي چې د زړه د درد یو احساسي ترهګرو د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کو خنکم کفر دیو راوړو په وزر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې او مغربي تهذیب واورا ز افغان یم مغربي تهذیب واورا ز افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم صادر کې ګلویش جانا بدرنا ساتم صادر کې مغربي زه اکثر وایم دانش صاحب او شاکر صاحب مونږ به په خپلو شعرونو د کشر کل تربیت کوو دا زمونږ فرض دی جي نو دا شعر هسې نه دی د دې په شا یو تخلیق دی یو تعمیر دی مغربي مونږ دنیا کې ګرځو مغرب کې خو مونږ مغرب په خپل رنګ کې رنګ نه کړو پښتون افغان رنګ به نه بیلو مغربي تهذیب واورا ز افغان یم مغربي تهذیب واورا ز افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم صادر کې ګلویش جانا بدرنا ساتم صادر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې